افغان پولې ته څیرمه کلا عبدالله د بلوچستان هغه ضلع ده چې د پولیو له پلوه د پاکستان په های ریسک کې حساسه ضلعو کې ګڼل کیږي. په تیرو کلونو کې د پولیو زیات مثبت کیسونه په همدې کلا عبدالله ضلع کې ریپورټ شوي وو. د ضلع حکومتي او روغتیايي چارواکي وایي چې سیمه له جغرافیایي پلوه ځکه ډیر ارزښت لري چې له افغانستان سره پر پوله پرته ده او دلته د غبرګو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تګ راتګ زیات وي، ځکه نو د پولیو کار ته پر ستونزو او چیلنجونو برسیره هم لومړیتوب ورکول کیږي. دلته کراس بارډر موومنټس هم شته، افغانستان سم خلک راځي کلا عبدالله خواته. دغه وجه څه چې دی بطور ډپټي کمشنر زما خو ډیر کوشش دی ایفرټس دی چې کلا عبدالله کې فلی اراډیکیټ سي. سیکیورٹی حوالہ سے قلعہ عبداللہ مش تقسیم کر دے سینسٹیو ایریاز اور نان سینسٹیو ایریاز کم چی سینسٹیو ایریاز دے التا مش ایف سی ڈپلائی کر دیں اور لیویز پر ٹیم چی دے مش دو لیویز پرسنل سیکیورٹی پرسنل لغی ته پرووایډ کړی دی پر ټیم ته. روغتیايي کارپوهان وایي چې فلج کوونکې پولیو یوه داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو یوازې د پولیو ضد 2 قطرې دي چې د وایرس مخه نیسي. له میندو غوښتل شوي چې په پولیو کمپین کې خپلو تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومانو ته ارومرو قطرې ورکړي. پولیو لاعلاج مرض دی، یو ور چې دی پولیو ډایګنوس یو ماشوم کې بیا هغه چې دی هغه علاج نه کیږي، لیکن مش پریونټیو میجر اخیستی سو اگر کوشنیان ته مش پولیو ورکو بیا هغې چې دی دا مرض هغې ته نه لګېږي. پیرنټس هم مش دا خواست کو چې هغې مش ته چې دی هیلپ وکړي، مدد وکړي اور پولیو خپل کوشنیان ته پولیو ورکړي اور تاکہ دا چې مرض دی دا علاقه څخه چې دی ختم سي. د بلوچستان د مرکز کوټې په شمول 15 ضلع کلا عبدالله، چمن، پښین او بلوڅ میشته مسونګ په کوټه بلاک کې شامل ضلع دي چې های ریسک ګڼل کیږي. که څه هم په تیرو کلونو کې په یادو ضلعو کې د پولیو یو شمیر مثبت کیسونه ریپورټ شوي، خو په تیرو 2 کلونو کې دلته کوم مثبت کیس نه دی ریپورټ شوی. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، کلا عبدالله.